والمرسلين أما بعد باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها کتاب ریا صالحین یوصلو دو اتعیم نمبر باب د په باره د دې کې چې د قرآن په تلاوت باندې د قرآن په لوستلو باندې مستحب او سنت عمل دا چې आवाज دا خیسته شي خیسته आवाज باندې قرآن دا لوستل او د قرآن د لوستلو غوښتنه کول په خیسته आवाज باندې د بل نه چې تی ماته یو قاری سیب خیسته आवाज باندې تلاوت راته وکړه د بل نه مطالبه کول د خیسته आवाज د لوستلو او په خپل هم आवाज خیسته کول والاستماع لها او د قرآن لوستلو ته غوږ کېښودل قرآن چې لوستل کېږي هغې ته به متوجه کینی او غوږ دا ورته کېښودل دا پکار دي دې باره کې دا باب دی اول نمبر حدیث دی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريرة روایت رضي الله عنه اغوی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نما اوریدلی دي الله پیغمبر فرمای ما اذن الله لشيء ناوري الله تعالى يوشلرا اذن دا د اذن دی معنی دا چې ما اذن معنی مستمع ما اذن الله لشيء ناوري الله تعالی هیڅ یو شی لرا ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به اغه چې الله تعالی اوري د پیغمبرنا دغه شان د قرآن لوستل په خسته आवाज سره او په زور لوستل باندې یعنی معنی دا مقصد دا چې رب العالمین په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلینا په خسته आवाज باندې قرآن او په زور आवाज باندې قرآن دا واوري یعنی الله په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي او دغه شان تاغیت الله تعالی ډیر زیات دغه شان ته خو غوګوته دی الله تعالی خو اوري معنی دا چې الله تعالی په دې باندې ډیر زیات راضي کیږي او خوشاليږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خله باندې د قرآن تلاوت دا په زور او په خسته आवाज باندې الله دا وره په دې باندې الله خوشاليږي سمانه امت ته خودنه دا چې قران کریم دغه شان ته په خسته आवाज باندې لوستل او دغه شان ته لک په زور باندې لوستل چې چاته به کې تکلیف نیوي دا د الله ډیر زیات خوخي او د الله تعالی ډیر زیات دغه شان ته دغه بندګانو نه الله په دې باندې ډیر خوشاليږي دویم نمبر حدیث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري روایت کر رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي موسی تو فرمایل یو شپه د ابي موسی دغه आवाज د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوریدو قران لستو نو د الله پیغمبر تو فرمایل اے ابو موسی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود صفته ولو یقینا تا ته خود درکړی شوی دی خوش اوازی او خسته आवाज دا خوش اوازی او د خسته आवाज د داوود علیه السلام هغه د خاندان چې هغه ته الله کوم आवाज ورکړ داوود علیه السلام ته تا تم دغه په شان आवाज درته شوی دی ستا دومره عجیب او دومره خسته आवाज دی اند الله پیغمبر دغه صفته کو څومره ناشنا आवाज استا روایت امام مسلم کې راځي د مخ کې روایت د بخاری او مسلمو روایت امام مسلم کې راځي د الله پیغمبر تو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له یقینا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو موسی اشعری ته ویلا لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحه اے ابو موسی کچرته تاسو کتلوي او زیدری دلوي او ما ستاد قران غلستر ته وګي خو بیګا څومره به خوشاله شوی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د قران لستر ته وګي خېده تا ته پته شته ده تا چې کوم قران بیګا لستو ناشنا आवाज باندې او خسته आवाज باندې ما وته وګي خو مال خوند را کړي مال مزه را کړي وا او کچرته تاسو کتلې و چې ما ستاسو قرآن لوستلو ته بیګا غوږی خو معنی دا یعنی څومره به ته خوشاله شوی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زما आवाज ته غوږ کې خودلې دي. دا دریم نمبر روایت عن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
براء ابن عازب روایت کړ رضی الله عنهما دا وی چې سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون وې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ما واوریدو چې په ماسختن کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورۃ تین لستو تین و زیتون سورۃ دای لستو وې دا اواز چې ما واوریدو دومره ناشنا او دومره عجیب او دومره خسته اواز د الله د پیغمبر دخلیو فما سمعت احدا احسن صوتا من وما د هیڅ چانه او د هیڅ یو کس نه ندی اوریدلی ډیر خسته اواز د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اواز نه چې دا هغه الفاظ تاسو ته نشوم چې د الله پیغمبر د اواز هغه د خایس الفاظ نشوم تاسو ته خلند دا چې ما د هیڅ چانم دومره یو خسته او عجیب اواز د الله د پیغمبر چې کوم اواز او وتین و زیتون صد د الله پیغمبر لستو اما قستن کې ما واوریدو دا سه ناشنا او خسته اواز د چانو د ټولو خبرو مقصد دا دی چې یندې روایتونو کې مقصد دا دی قران چې کله ځنې خلک په دې باندې شرمېږي چې ته د خسته اواز باندې قران ویو تاله چې دا اواز په خپل چې الله چاته یو اواز خسته ورکړي دا یو نعمت ته داغه لپاره یو نعمت الله ورکړي دی نو خپل دا نعمت په ګانو په بجانو په سرنو باندې دا مو استعمالوا یا په بیزا شعر باندې یا په ټپو باندې او په غزل باندې دا را واخله یو نعمت ته دغه شکریا دادا چې د الله کلام او د الله خبره په خسته اواز باندې او د خسته اواز سره د قران خسته ادا لازم ده ګوره دغه شان د حسن الصوت مع حسن الاداء خسته قران لستل په خسته اواز باندې قران لستل خو خسته ادا باندې ګوره ځنه خلک دا غلطي کوي اواز ډېر خسته قران ګډه وړوي مد دي سوګد کی چې الحمدلله رب العالمین یعنی مدونه مزه مد نه کوي یو ځکه مدم نه دا پکې پیدا کی ایا یو ځکه مد دی دومره وګد کی چې دا خسته आवाज نه دی ګوره قران حسن الصوت مع حسن الاداء قران خسته لستل دغه شان د خسته الفاظ سره او د خسته ادا سره هر متب خپل حق ورکي هر حرف د خپل حق ورکي د کوم ځای چې ادا کیږي کته زما आवाज دې نه خسته کیږي دا بيخي خسته आवाज دی نه کچرته आवाज ته په دې باندې خرابيږي چې تجوید باندې او خسته ادا باندې د حروف د ادا کېدو سره قران تلاوت کی نو وربه به د لازم به دار چې قران کریم بس الفاظ به وي په هغه باندې خپل आवाज دا خسته کی نو قران د غشتن ته لوستل په خسته आवाज باندې پکار دي الله تعالی دې موږ تاسو دې خسته عملون توفیق راکړي الله دې موږ تاسو معاف کړي وصلی الله علی نبینا محمد